دا یو ملګری تپوس کړی دی چې په دې مانځه کې سړی د سجدې آیت ووایي او بیا ترې هیر شي سجده ونه کي او وروسته ورته یاد شي په دې مانځه کې دننه نو مانځه کې دننه چې ورته کله هم یاد شي نو په هغه وخت کې د سجده وکړي. البته که دې سړي دا آیت د سجدې بالکل په آخر کې ویلی دی لکه صورت اقرأ کې صورت علق کې بالکل آخري آیت چې کوم دی هغه د سجدې دی نو که دوه آیاته یا درې آیته مخکې ویلی یا آخري آیت ویلی یو دې رکو له لاړ شي نو که د نیت نه یې کړی هم په دې رکو کې دا سجده وشوه او چې نه په ابتدا کې ویلی په منځ کې ویلی نو دی به د سجده په حق سات باندې کوي بیا به راپاسي هغه باقي رکن به پوره کوي قیام به پوره کوي قرائت به خپل پوره کوي. که دا سجده داسې وشو چې مانځه کې آیت د سجدې ولوسته او سجدې ونه کړه او دویم رکعت شروع شو نو په دویم رکعت کې چې دی په کوم ځای کې هم دا سجده وکړي نو کیږي به خو په هغې کې دا ضروري خبره ده چې دی به بیا سجده سهوه کوي په آخر کې به سجده سهوه کوي. دا سوال چا رالیږلی هغه بیا اوري نمبر خو ماته نه دی معلوم چې د چا نمبر دی او که پاتې شوه مکمله د ایره شوه د سره یې ونه کړه نو دا واجب دي او د مانځه سجده دا بار نه کېږي د سړی ګناهګار شي. د آیت د سجدې وایي او دونه غافل یو سړی که نه داسې غفلت هم نه دی په کار که نه کم از کم د آیت د سجدې وی نو هغې ذهن کې راوستل پکار دي که نه چې زه به سجده هم کومه نو بیا ګناهګار دی دا سړی. دا یې طریقه ده. دویم تپوس دا دی چې نصف ساع څومره نیم ساع یو پیمانه ده په هغې باندې یو شی ناب کولی توله کولی اندازه کولی هغه تقریبا مونږ چې په هغې کوم حساب کتاب کړی دی نو روغ ساع تقریبا 3.5 کیلو راځي کیلو لکه هغه ساع کې غنم یا اوړه داسې غوندې څیزونه دا پکې 3.5 کیلو راځي کجورې او نو نیم ساع د هغې په نیمه باندې شو نو هغه پاوکم 2 کیلو راځي. عموما موږ په دې صدقه فطر کې وړوکي اختر کې خلکو ته 2 کیلو یادو د هغې راوند فګر دغه فایده چې حساب یې اساني نو 2 کیلو ورته موږ یادو خو هسې کېږي د 2 کیلو نه کم پاوکم 2 کیلو دا چې کم دی نو کېږي ښه. دا ملګري تپوس کړی د 2 زامنو د عقیقې په ځای د 4 پیزو چیلو وغیره په ځای باندې غټ او بالکل د 2 کالو څاروی لږ دی حکم د قربانۍ په شانتې دی حصې به ولې پکې مقرر کړي نو 2 حصې د یو دپاره شوې 4 حصې شوې د 2 هلکانو دپاره که نور چا نور بچي دي پاتې وي هغه هم پکې شامل که. کارپېټ چې پلیت شي نو پلیت شو داسې دونه غټ کارپېټ نه وي خو کمرې د کمرې کارپېټ وي کمرې کارپېټ دونه غټ نه وي هغې طریقه دا ده چې هغه ځای چې کوم ځای کارپېټ را بارولی شي خو ډېره ښه ده چې بار یې کې او بار یې ووینځې هغه لږ زیټ که نه وي نو هغه ځای چې کوم دی هغه اوبه راوړه او لږې لږې په هغې باندې اچوه مږې بیا ترې هغه چې کوم دی نو جذب کوه په فوم باندې یا په څه شي بیا 3 پیرې چې د وکړه بس پاک به شي بیا پرې لمونځ کولی شي. ښایي دا ملګري تپوس دعا دپاره درخواست کړی دی ویلی دي چې د هغه چې کوم دی نو یو حیاناک او باپرده زنانه سره مې رشته وشي الله پاک دې زر تر زره وکړي او الله پاک دې له اسباب مهیا کړي. د دې دپاره وظیفه دا ده چې صورت رحمان دا کم از کم د ورځې 3 پیرې وایه انشاءالله چې خدای پاک به درته زر تر زره نصیب کړي خیر.